دا د لغمان په مرکز کافرګلی سیمه کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو کورنیو لپاره د تطبیق شوي پلان له مخې د نمرود د ویشت پرانیست غونډه ده. په یاده پرانیست غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی ترڅنګ یو شمېر ولایتي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. ښاغلي حقانی د غونډې ته په وینا کې ویل امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د کډوالو لپاره د ښه خدمت سپارښتنه کړې او موږ هم د یو افغان په صفت د کډوالو هر خدمت ته تیار یو. د افغانستان اسلامي امارت زعیم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه یقینا چې په دې مسله کې څومره تاکید کوي چې مهاجر باید ځای په ځای شي. هر څه چې کېږي باید د مهاجرو خدمت وشي. موږ نه د وزیر په حیث خبره کوو، نه د رئیس او د والي په حیث خبره کوو، بلکې د یو افغان په حیث او د یو سوچه مسلمان په حیث دې ته تیار یو چې خپل څادر هغوی ته هوار کو او هغوی پکې نو. دا ښارګوټی په 1050 جریبه ځمکه کې تطبیق کیږي چې د اوس لپاره یې 1150 کورنیو ته د نمرو ویش پیل شو. کم مهاجرین چې د مهاجرینو ریاست لخوا ته مهاجر تثبیت شوي او موږ ته معرفي شوي هغې ته اسنادونو توضیح شروع شو. انشاءالله هغې ته نمرې ورکول کیږي، ځای ورته مشخص کیږي او کار کیږي. دغه ساحه چې ده 1050 جریبه ځمکه ده. په دې پلان کې چې دا نن منظوري مو شو، افتتاح مو شو عملا د کار 1150 کورنیو دپاره چې په مختلفو کټګریو کې 15 BSP یا 10 BSP او 15 BSP نمرې دي هغه تقسیمیږي. تر اوسه پورې عملا 1400 کورنۍ دا تثبیت شوي دي چې هغه زموږ د تثبیت کمیټې هغه وزارت ته لیږلي دي او عملا هغه شهرسازي ریاست ته په واک کې ورکړي چې دوی ته عملا توضیح شروع کړي او دغه لړۍ روانه ده. انشاءالله دا خو تقریبا مهاجر چې خبرېږي او راځي هغه سلسله شروع ده. په ورته مهال د دې ولایت والي ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. لکه څنګه چې موږ دا وینا کوو او دا به انشاءالله په عمل کې تاسو ته ثابتوو، د ډېرو ویناو نه ډېر کم عمل غوره او بهتره ده چې د موږ ټوله اداره به د موږ په شمول تاسو ته عملي قدمونه پورته کوي او په عمل کې به هغه څه چې وینا مو کړي راولو چې لوغونه یې ودا ده چې تاسو یې وینئ انشاءالله چې نن د دې افتتاح کوو چې د خپلو وطنوالو ته او هغه مهاجرینو ته هغه مستحقینو خلکو ته څنګه نمرې توجیه کړو. بل لور ته راستنه شویو کډوالو د بیا مېشتېدنې په برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هڅې وستایلې. اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو، بس د موسساتو نه موږ خوشحاله یو چې اوس موږ پاکستان نه کډوال شوي یو او نمرې موږ د توضیح کوي اوس او بس توجه دغه غواړو چې مشکلاتو کې ګیر یو، بس زمې را روان ده، بس کراګانې د کورونو ډېرې جګې دي، کراګانې نشو ورکولی. د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا چې د کډوالو لپاره به د مهترلام بابا دښتې په 1450 جریبه ځمکه او ترڅنګ یې د علیشنګ ولسوالۍ د شمکټ سیمې په 430 جریبه ځمکه کې هم په نږدې راتلونکي کې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي.